محترم سامعین، پروگرام تحفه د سحر شروع مونږه نن چې کومه سلسله شروع کړې ده خپل مسلمانانو ورونو ته د شرک باره کې معلومات فراهم کول. نو نن مونږ یو خبره ذکر کوو چې ایمان د شرک سره معتبر نه، یعنی ایمان او شرک دواړه یو انسان کې نه جمع کیږي. کده د ایمان داوا کوي او بیا شرک کوي نو د ایمان داوا درست نه ده. پرون مونږ د شرک معنا وضاحت کړی دی چې کوم سړی هغه الله نه سوا بل چاته اواز کوي او دا عقیده چې دی را رسی را مدد کیږي، یا د عقیده چې الله نه سوا بل څوک زما بیماری روغول شي، یا دې د بل په نوم باندې نظر او منښت کوي. ورونو دې سره ایمان نه جمع کیږي، دا سړی مؤمن نشي پاتې کېدی. هغه ناپوهه مسلمانانو په دې سوچ پکار دی چې کوم کله لوی ځوان ته آواز کوي، کله پیر بابا ته آواز کوي، کله کاکا صاحب ته آواز کوي او کله بل نیک ولی ته نبی ته آواز کوي، علی ته آواز کوي. نو دا خلقو له په دې سوچ پکار دی. کوم ورونه چې په دې باندې پوهېږي نو هغه په دې پوهه کول پکار دي، ځکه الله پاک خپل کلام سورة الانعام کې وایي الذین آمنوا، هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی، ولم یلبسوا ایمانهم، او دوی د خپل ایمان سره نه دی ګډ کړی بظلم شرک، اولئک لهم الامن، نو دوی دپاره امن دی، وهم مهتدون، او دوی په هدایت دي، دوی په سمه لار دي، دوی کامیاب دي. نو چې کله ایمان سره شرک ګډ نشي نو ایمان معتبر او ایمان سبب د کامیابی دی، او چې شرک ورسره ګډ شو نو ایمان یې خراب کړ. لکه پاک اوبو کې چې ته ګندګي واچې، پاک سالن کې چې ګندګي واچې نو هغه بیا قابل د استعمال نه پاتې کیږي. ورونو په خپله به ځان بچ کوو او نور خلق ناپوهه به د شرک نه د بچ کولو کوشش کوو چې الله موږ ټول د دوزخ نه وساتي. ای ربه ما او سامعین موږ ټول د دوزخ د اور نه په امان کې، د شرک او د کفر نه مو ساتي. ای الله ای الله امت خدای ټول د شرک نه په امان کې. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.